نن موږ سره د مایکروسافټ څلورم درس دی. په څلورم درس کې موږ چیز خاص په پراپرټي کې بحث. پراپرټي په څو برخو ده. موږ پراپرټي په دوه برخو لرو، یو بیسیک پراپرټي او بل چې ده ایډوانس پراپرټي ده. دا دوه پراپرټي ځان ته برخې لري. ځان ته برخو کې هر یو موږ هلته بیل بیل تشریح کوو. بیسیک پراپرټي ده او که ایډوانس پراپرټي ده. او موږ څنګه کولی شو چې د یو ډاکومنټ پراپرټي مکمل شکل باندې دا ډکه کړو. که چیرې په یو کمپنۍ کې موږ کار کوو، موږ ته رئیس یا منیجر وایي چې ما ته د ډاکومنټ مکمل پراپرټي برابره کړه، موږ کولی شو چې په دغې طریقې مکمل پراپرټي برابره کړو. که غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم ورسره فعاله کړه. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. نن زمونږ خاص درس په پراپرټي کې ده. پراپرټي د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ پراپرټي مونږ خاص ویو. دا زه منی میس کوم. وګوره زه دا پراپرټي به درته نه کوم چې لیفټ کلیک کوم، زه دا پراپرټي درته نه ښیم. دا پراپرټي او هغه پراپرټي لږ فرق لري، که ډېر نه لږ فرق ګوره لري مونږ سره. سمه ده، راځم زه دا بېرته اوپن کوم. ښه، مونږ سره په دې پراپرټي کې چې دي پراپرټي څه ته وایي؟ پراپرټي یعنې معلومات یا خصوصیات. دې خصوصیات زموږ د ډاکومنټ سایز څومره دی؟ 12.1 KB ده. څو صفحې ده مونږ سره؟ مونږ سره 9 صفحې ده. دغه شیانو ته وایي. مونږ پراپرټي په دوه برخو ویشو، یو چې ده بیسیک پراپرټي ده مونږ سره، او بل چې ده ایډوانس پراپرټي ده. دغه چې مونږ سره کم ګورې دا مونږ سره بیسیک پراپرټي ده. بیسیک یعنی عمومي یا اساسي مونږ سره دا پراپرټي ده. او ایډوانس پراپرټي چې ده مونږ سره پیشرفته پرمختللی پراپرټي مونږ ته وایي. پراپرټي سه مور ډاکومنټ پراپرټیز. وګوره په ډاکومنټ کې نور معلومات. ښه، راځو دې ته. اول مونږ سره د ډاکومنټ سایز څومره ده؟ 12.1 KB ده. پیج مونږ سره څو صفحې ده؟ مونږ سره 9 صفحې پیج لري. او ورډ مونږ سره څو لغات دي؟ 3,280 لغات مونږ سره لري. ټول ایډیټینګ ټایم. دې کله چې دا مثال مونږ سره دا ډاکومنټ مونږ سره جوړ شوی، څومره وخت کې جوړ شوی؟ 2 منټو کې مونږ سره جوړ شوی. ټایټل. ټایټل چې ده، ټایټل زه دلته ورکوم کمپیوټر. ټایټل مونږ سره عنوان چې ده مونږ سره کمپیوټر ده. ټک یا ټکس. موی دلته ما نه یو شفر غواړي. دا د چا دپاره ده؟ یو شفر باید مونږ ورکړو که نه چې مونږ ته ښکاره شي دا د چا دپاره ده. هارون. د هارون دپاره ده. کمنټ یعنې نظریه راکه. دا مثال سره کمی دی. یو شی باید مونږ دلته ولیکو چې دا مونږ سره یعنې تیار دی. مونږ سره دا کوم ډاکومنټ چې دی مونږ سره دا باید مثال دلته زه ورکوم کمنټ کې ریډي. مونږ سره تیار ریډي ده. او دلته راځي predicted date. څه معنا؟ مربوطه تاریخ. لاست موډیفای یعنی مونږ سره آخر ځل کله پکې تغییرات راغلي دي. ښه، موډیفای یعنی تغییرات پکې کله راغلي. ټوډے 10:41 AM مونږ سره مثال دغه وخت تغییرات پکې راغلي. کریټډ یعنی جوړ شوی دی. ټوډے مونږ سره جوړ شوی دی 10:09 AM. لاست پرنټ آخري ځل چې مونږ دا پرنټ کړی دی. دې ځینه چې لاړو مونږ راځو دې ساحې ته. ښه، predicted pupil یعنې مربوطه د خلکو. مربوط د خلکو مونږ سره. author لیکوال څوک دی مونږ سره دلته مونږ دې ځینه کولی شو اډ کړو. سمه ده. او last modify آخر ځلې د چا له خوا نه دې کې تغییرات راغلي دي. ها، دا دې معنا ده. دلته لیکم last modify. دلته تغییرات مثال آخر ځل د چا طرف راغلي دي؟ نوید خان. نوید خان آخر ځل په دې کې تغییرات راوستي مونږ سره. ریډ ډاکومنټ یعنې مربوط د ډاکومنټ مونږ ته. دلته چې وایي اوپن فایل لوکیشن. ما ته خلاص کا زما دا فایل ډاکومنټ کوم موقعیت کې ده. کله چې زه په دې کلیک وهم راته ساحه به وښیي. ډبل کلیک وهو دلته راته ساحه ښیي. دلته دی تا فایل مثال کوم دلته دی
this PC کې ډیسکټاپ په سر دی موږ سره دا کلوز کوم شو all properties موږ سره شي کار کوي یعنی ما ته وښایه د پراپرټي د دې ډاکومنټ ټول معلومات دلته موږ سره څو آپشن اضافه کیږي ښه شو فیور پراپرټي فیور موږ سره لاندې معلومات ښیي او شو all property موږ سره ټول معلومات ښیي دلته موږ سره څو آپشن اضافه کیږي ښه دا کمنټ هم ویلو ټمپلیټ موږ سره نارمل دی د چی DOTM دا د مایکروسافت ټمپلیټ ده ښه DOTM او سټیټس حالت موږ ته وښایه حالت څنګه ده حالت موږ سره دلته موږ ready for printing حالت ما سره چی ده یعنی ready for printing حالت ما سره مکمل مثال چاپ د پاره برابر ده کټګوري سو کټګوري لري دلته ورکوم 12 کټګوري ما سره لري سبجیکټ مضمون موږ سره دلته چی ده مضمون به ورته ولیکو سیلز مضمون موږ سره چی ده سیلز یعنی خرڅلاو هایپرلینک بیسډ یعنی کوم سایت سره دا لینک ده ورته لیکم www.google.com د google.com سره هایپرلینک دی موږ سره کمپنی د چیز په نوم کمپنی ده کمپنی ورته لیکم افغان ورلډ ایجوکیشن دا موږ سره کمپنی ده دا هم ویلو دې کې نور دومره چی نشته موږ سره د پراپرټي بیسیک پراپرټي کې موږ سره هم دومره شی اوس راځو موږ اډوانس پراپرټي دینه مخکې زه تاسو ته یو خبره وکړم سمه ده خبره چې دا ویډیو یو 3 ثانیې ودروه که چیرې زما چینل دې سبسکرایب کړی نه د ویډیو غاړې کې وګوره د سبسکرایب بټن ده سبسکرایب یې کړه څنګه علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسي ښه اوس د چې سبسکرایب اوس راځو اډوانس پراپرټي ته راځو جنرال ته جنرال کې موږ سره چې ده ډاکومنټ نوم چې ده وطنوال موږ سره وطنوال نوم ده او دا چې ده DOCX دا د مایکروسافت ورډ خاندان نوم دی دا چې ده موږ ته دا .DOCX چې ده دا موږ ته خاندان ښیي یا موږ ته فارمیټ ښیي دغه اخر ساحه د دې کې درته مثال درکړم کلوز کړم وګوره ما سره دا د ایکسل فایل موږ سره چې د CSV دی دا چې ده د موږ سره د نوټ پاډ فایل دی چې موږ ته ښیي وګوره پراپرټي د دې راشم موږ سره TXT ښیي موږ ته د نوټ پاډ ښیي ویډیوګانو کې چې MP3 یا MP4 وي که نه دغه ساحه موږ ته راښیي موږ ته دا راښیي دی ساحه دا موږ سره دا ده د آخره کې چې کوم راځي دا د خاندان نوم دی د ډاکومنټ دلته ټیب چې ده ټیب یې چې دی موږ سره مایکروسافت ورډ ډاکومنټ دی موږ سره لوکیشن چې دی سی ډرایو یوزر قادر وطنوال چې دی ډیسکټاپ په سر سی ډرایو یوزر قادر وطنوال ډیسکټاپ په سر سایز یې چې دی 12.0 KB دا یو څو ساحو نور موږ سره راځي بیا MS دوست نام یې چې دی موږ سره وطنوال یعنې همدغه نوم دا نوم موږ ته ښیي کریډټ کوم وخت موږ سره دا جوړ شوی دی دا موږ سره چې جوړ شوی اګست 25 تاریخ باندې 2021 کریډټ یعنی کوم تاریخ باندې ما سره دا ډاکومنټ جوړ شوی دی اګست په 25 2021 لس او 40 دقیقې او 6 ثانیې ما سره آیم کې جوړ شوی موډیفای آخر ځل چې تغیرات پکې راغلي دي دغه تغیرات آخر ځل په دې تاریخ موږ سره راغلي اکسیسټ یعنی چې آخر ځل چې موږ سره خلاص شوی دی سمر ته راځو سمر کې چې د ټیټل چې د موږ سره کمپیوټر دی سبجیکټ کې چې دی سیلز یعنی خرڅلاو author څوک دی نوید خان دی او بل ورسره مورچه خپل وینډوز دی موږ سره منیجر څوک دی قادر کمپنی کومه کمپنی د افغان ورډ ایجوکیشن کټګوري 12 کټګوري لري کی ورډز بای هارون یعنی شفر ماته شفر راغی یعنی بعض عسکران هم کتلی کنه د شپې شفر شو ورکوي یو شی ورکوي بل شی یو شفر ورکوي مسخت چې د نن شپې شفر دا شو
توره ګیدړه شوه یا شیر شو زمری شو که نه دغه وخت شمېر ورکوي زمونږ مثال چا دپاره شمېر ورکړی بای احمد کمنټ هم چې ورکړی ریډي یعنې مونږ سره دا تیار دی او هایپر لینک هم چې دی بیس مونږ چې ورکړی دی www.google.com دی سیف تم نیل فور آل ورډ ډاکومنټ یعنې دا ماته صف کا پوه شې د چیش په شکل کله چې مونږ یو عکس ګورو ښه ګوره زه دا ثبتوم ښه ډیسکټاپ په سر شکل یې درته ښیم ښه صف شو لکه چې ما سره دغه دا صف نه ده ما سره ښه زه دا دلته مکمل صف کوم صف دې که او کلوز مې که ښه فرق پکې راغی ریفریش مې که دا ګورې دا چې دی مونږ سره نارمل حالت دی تمنیل چې دی مونږ سره تمویل یعنې عکس په شکل یې راته وښایه ښه ډاکومنټ چې دی مونږ ته د عکس په شکل ښایي زه بیرته دا خپل حالت ته راوړم خلاصوم کله مې چې خلاص که راځم فایل ته فایل نه بعد راځو پراپرټي ته ایډوانس پراپرټي دا چیک ته نه ایسته که خو چې چیک پکې نه یې ښه ده مونږ سره ښه نارمل حالت مونږ سره صحیح ده کلوز به کوم یو ریفریش به ورکوم ما سره به خپل عادي حالت ته راشي دې کار مونږ سره دا و سمه ده پراپرټي ته ایډوانس ته راځو دې کې خو دې اپشن نه مونږ خلاص شو سټیټسټیک دا مونږ سره چې کې کریډټ آخر ځل چې مثال مونږ سره جوړ شوی موډیفای چې دی مونږ سره آخر ځل تغیرات راغلي اکسس چې دی مونږ سره آخر ځلې چې خلاص شوی دی دا خو څو ځلې مونږ وایي که نه پرنټډ یعنې کله مونږ پرنټ کړی کله مونږ چاپ کړی دی مونږ سره لاست سیف بای آخر ځل چې مونږ سره صاف شوی دی د مرشه په نوم مونږ سره صاف شوی دی ریویژن نمبر 15 ځله مونږ سره خلاص شوی ریویژن نمبر یعنې مونږ ته هغه حالت ښایي چې څو ځلې دا مونږ سره خلاص شوی دی ټوټل ایډیټینګ ټایم ما سره مکمل دې کله چې دا ډاکومنټ ما جوړ کړی دی ما سره څومره وخت نیولی 18 منټه وخت را سره نیولی سټیټسټیک چې دی دلته نور حالت مونږ سره راځي د سټیټسټیک پیج چې دی مونږ سره 9 صفحې دی پاراګراف مونږ سره 10 پاراګراف لري لاینس یعنې 10 خطه دي مونږ سره ورډ لغاتونه پکې 4080 لغات دي کرکټر مونږ سره څو ده 21280 یعنې آی بي سي لغاتونه مثال آی بي سي دا 3 لغاته شو که نه دا مونږ سره څو دي 21280 کرکټر دي مونږ سره کرکټر ویت سپیس کله چې مثال کرکټر او سپیس فاصله نه ده سپیس خالی فاصله چې ورسره جمع کړي مونږ سره ټول څو کېږي 25940 مونږ سره کېږي خو تاسو ته یو بله ویډیو خپله معرفي کوم چې څنګه کولی شو د کمپیوټر په باره کې مکمل معلومات ترلاسه او که هغه د ریم په باره کې او که هغه د پروسیسر په باره کې او که هغه د کمپیوټر موډل په باره کې مکمل معلومات موږ څنګه کولی شو چې کمپیوټر په باره کې ترلاسه کړو تاسو کولی شئ د آی بټن سره وګورئ دې باره صحیح کې کنیکټ راځو کنیکټ فقط یو ټیټل دی کې دومره شي نشته کاسټوم راځو کاسټوم کې چی دی یعنی خپل د خوښې شیان موږ په دې ډاکومنټ کې اضافه کوو موږ سره د کاسټوم کې څلور حالات دي دغه ساحه کې یو چې د ټیکس موږ ته چې کار کې د ټیکس یعنی خط موږ ولیکو ډیټ چې د موږ سره ډیټ تاریخ موږ ته لیکي نمبر چې د نمبرونه مثال موږ پکې لیکو یس او نو څه معنی ورکوي کله چې موږ نه یو پوښتنه کیږي په هو او نه سره جواب باید موږ ورکو کنه دلته راځو چیکټ اخر ځل چې ما سره چیک شوی د چا لخوا نه چیک شوی ده زه دلته وګوره ټیکس اخلم دلته خو ټیکس موږ سره اخیستل کېږي دلته لیکل کېږي چې اخر ځل د چا لخوا نه چیک شوی ده قادر لخوا نه چیک شوی ده دې ځینې کولی شي چې ته اډ کړې او کولی شي د کیبورډ نه انټر ووهې زه انټر وهم ما سره دلته اډ شو که نه نوم یې دا شو ویلیم یې دا شو ټاپ چې دی ټیکس ده دې ته راځو دوهم ته راځو کلاینټ څه معنی ورکوي مشتري دې کې بیا موږ مشتري دپاره چې هغه کوو یس او نو کې موږ دلته ورته لیکو مشتري نه لري نو موږ سره مشتري نشته فعلا دا شو ډیټ کمپلیټډ په کوم تاریخ باندې موږ سره دا مکمل شوی دلته موږ چې اخلو ډیټ یعنی تاریخ اخلو موږ په 2014 کې دوهمه میاشت 22 تاریخ باندې موږ سره مکمل شوی یعنی
اډ بای کې دلته موږ سره اډ شو. بیا ډپارټمنټ څه معنا ورکوي؟ ډپارټمنټ کې به نمبر واخلو څو ډپارټمنټه لري 12 ډپارټمنټه لري اډ بای کې دا موږ سره اډ شو. همداسې نور شیان هم دي که نه ایډیټور څو ته یې همداسې اضافه کوه که نه ګروپونه څو ګروپه لري دلته نمبر د اخلمه نمبر صحیح ده 15 ګروپه لري موږ سره 15 ګروپه لري. انټر بای کې لانګویج چې ده موږ سره دلته لانګویج اضافه کوو پښتو and English دا موږ سره دي لانګویج کې موږ سره دا دي. راځو نور همداسې راځه نور همدغه ته کولی شي کسټم یعنې خپل د خوښې معلومات پکې اضافه کړې. ټایپسټ یعنې چا ټایپ کړی یعنې چا نوشته کړی چا لیکلی مثال دا ډاکومنټ چا لیکلی دی که نه دلته د هغې نوم ته ورکړی. چا ما سره لیکلی دی احمد ما سره لیکلی دی دې ځینه به اډ کړې. دلته وګوره ما سره دا لیست جوړ شو. ته کولی شې چې دا لیست جوړ کړې او که غواړې کوم له منځه ویسې یا حذف یا ډیلیټ یې کړې دلته به رایټ کلیک وکړې رایټ کلیک نه بعد ډیلیټ دا موږ سره ډیلیټېږي دې ځینه به اوکې کړې. دا مکمل معلومات موږ سره په ډاکومنټ کې ثبت شول. نن زموږ درس مکمل د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ د پراپرټي په برخه کې و. که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو په کمنټ کې ولیکئ.